تحریک په یو څو ټکو باندې جوړ شي. ما تاسو ته وویل چې تحریک په جوړولو هغه ټایم کې هم د یو سیاسي ګوند حصه وم او په یو ذمهواره شو کېناستم. نو اوس د هغې دا مطلب خو نه شو چې پښتون نه وژغورلی شو نو نوره سیاسي ګوندونه وو نو پی ټي ایم ولې جوړ شو. ټیک ده، د سیاسي ګوند خپل یو ابجیکټیو وي، یو براډ سیاسي منشور وي، او د تحریک خپل هغه د یو محدود وخت لپاره یو څو ټکو باندې جوړیږي. نو په کومو ټکو چې تحریک جوړ شوی دی په هغه تحریک په هغه ټکو کې موږ اوس هم ملګرتیا کوو. هغه د تحریک جوړېدلو نه مخکې هم زموږ د سیاست حصه وې، هغه یو څو غوښتنې چې کوم وې اوس هم زموږ د سیاست غوښتنې دي. نو دا خو ما تاسو ته شروع کې وویل چې هغه غورځنګ و، دا سیاسي ګوند دی. نو ګوند خو جوړول دا مقصد نه شو چې مثال ستونزې نه یې حل نو ځکه ګوند جوړېږي که نه، چې حل شي نو بیا خو ضرورت پاتې نه شي. ضروري نه ده چې په یو ورځ کې یو مسله حل شي، دا هم نه ده چې په میاشت کې دې حل شي، دا هم نه ده چې کال کې دې حل شي. چې ته بیداره یې، ته ویښ یې، ته خپل غل پیژنې، څوک چې ګزار در باندې کوي هغه پیژنې او په هغې ته غږ کوې او د هغې خلاف ته مسلسل خپله مبارزه کوې، دا خبره قیمتي ده. نو بیا یو نه یو ورځ انسان خپل مرام ته ورسي. خلا وه ځکه خو غورځنګ جوړ شو، که خلا نه وې نو د غورځنګ د جوړېدلو ضرورت څه و؟ دا خو غورځنګ چې کومې خبرې کولې، پی ټي ایم چې کومې خبرې کولې، خو بنیادي خبرې د تحفظ خبره وه، د اپریشنو د دې کیسو د جنګ خبره وه. دا خو د سیاسي ګوندونو ریسپانسیبلیټي وه. په کار ده چې دا خبره هلته کېدلې، ښه په قوت سره کېدلې، خو چې نه کېدله نو یو خلا جوړه شوه، په هغه خلا کې بیا غورځنګ. دا یقینا چې زموږ غلطي ده، کوتاهي ده، کمزوري ده، او نه د دې نه بغیر کام جوړېږي، او نه موږ خپل کامي مرام ته رسېدلی شو، نه د خاوره ژغورلی شو، نه داسې کوم جبر روان دی د دې مقابله کوی شو. دا شی ډېر ضروري دی، په دې باندې موږ کار کوو. دا پرلت چې شروع کېدو په پله ورځ چې د مرګ وشو د ټارګېټ کیلنګ، زه د نه یو ورځ مخکې د کلي نه راغلم، پېښور ته راورسېدم. چې څنګه ورسېدم په سبا ته دا واقع وشوه، زه بېرته لاړم. د احتجاج شروعات مونږ کړی دی. نو پیله ورځ پکې ما شرکت کړی و، احتجاج مې هم کړی و. هغې نه پس خو زموږ د ګوند ملګري پکې هره ورځ ناست دي، تر سهار نه ونیسه ماښامه پر پکې ناست. انډیم موقف په دې کې ډېر زیات ښکاره دی چې افغانستان یې اور ته وردیګه کړی دی او په دې کې د ټولې دنیا لاس دی، او دا کم ستونزې او دا کم د انساني حقوق پامالي چې په افغانستان کې روانه ده، ټوله دنیا د دې ذمهواره ده. بیا خصوصا د ښځو د تعلیم په حواله سره چې کوم هلته بندیزونه لګېدلي دي، دا په هېڅ صورت هم د منو وړ نه دي. او موږ دا خدشم محسوسوو چې دلته زموږ فوج د راتلونکي وخت لپاره چې کومې منصوبې دي، هغې غواړي چې په دې ټوله سیمه کې، په دې ټوله پښتونخوا وطن کې همدغه شانتې حالات جوړ کړي، او دغه رنګ خلکو ته واک او اختیار په لاس کې ورکړي. نو موږ په خپله خبره د پیله ورځ نه ښه ښکاره ولاړ یو چې دا عمل ټیک نه دی روان، د دې موږ غندنه هم کوو. خپله خبره مې ښه په جار کړې ده چې افغانستان په کومه طریقې سره طالب ته حواله کو، دا د خلید افغانستان نه دا، او یا په کومه طریقې سره دغې ملګرتیاوې وشوې، د دې تاو به د ټول دلته د ملک د نور قیادت ته ما دا خبره کړې ده چې د دې تاو به خالي نه در رسي، په دې کې به زموږ سره سم دم تاسو هم سوځئ.
علي وزیر چې د عدم اعتماد ووټ ته راتلو د هغې نه مخکې 3 ځله د موجوده وزیر اعظم زما ځای ته راغلی او چې هر ځل راتلو نو په ټاپ پرایورټي به مونږ هم د علي وزیر خبره لیدله وه. بیا علي وزیر چې هغې عدم اعتماد دغه ته راوستو تحریک ته، بیا علي وزیر په خپله د مسلم لیگ نون د قیادت سره ناسته وشوه او په د ټول طریقه کار ورسره هم هغه خبره کړې وه. د بلاول بوټو سره هم خبره وکړه په د ټول طریقه کار باندې، نو هغه یې هم ملګرتیا کړې وه. اوس هم هغه هم د حکومت په دغه کې ناست دی او دا بله ورځ هم چې کوم میټینګ د دغه شوی و د اتحادي جماعتونو، د دې نه مخکې هم چې څونه میټینګونه شوي دي په هغه کې هم ما همیشه دا خبره په جار کړې ده چې زموږ دپاره څه بدلون ښکاره موږ ته په نظر راځي نه. هغه نور خو پرېږده، هغه یو د پارلمان ممبر د جیل نه نشي راوتی، نو دا خبره وخت په وخت هغې سره شوې هم ده او کوشش به کوو چې څه نه څه لار راوباسو. هغې ته هم هغې ویلي چې مونږ انکار هم نه دی کړی، خو دا ده چې اوس لپاره بیا څه د حل لار هم نه ده راویستې، نو مونږ به مخ بیا ګورو. مطلب په دې باندې بیا د علي سره مشوره کوو چې مخکې بیا کوم قدم واخلو.